بسم الله الرحمن الرحيم. ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، رواه ابو داود. قيس بن عاصم رضي الله عنه قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، رواه النسائي. قدرمنو کله چې د چا په کور کې یو څوک وفات شي، مړ شي، شهید شي، خو په هر حالت کې په مړي باندې ژړا کول دا دوه قسمه دي، دوه ډول دي. یو هغه قسم ژړا ده چې سړی وي او که ښځه، خپل وي او که پردي، ژاړي د ځان سره په ټیټ او په واړه آواز، یا آواز د سره ورسره وینه او خفګان کوي او د الله نه سوال کوي، نو دغه ژړا کول دا مستحب او ښه کار د نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم په خپلې لور او په خپلو نوماسیانو او په خپل زوی باندې کړی. دویم قسم هغه ژړا ده چې هغې سره په زوره زوره چغې وي، بغاری او خیری کولی او گیلی کولی د الله نه، او چغې سوري او بغاری وي، او یا ورسره جامیش کی، یا ورسره ویښتش کی، یا خپل مخ په څپېړو وي، نو دغه قسم ژړا دیتا نوحه وي. دغه قسم ژړا دا حرام ده او کبیره ګناه ده. نو ځکه نبی کریم علیه الصلاة والسلام ابو سعید سے فرمائی چې لعنت کړی رسول علیه الصلاة والسلام، لعنت کړی پیغمبر علیه الصلاة والسلام النائحة په هغې ښځې باندې چې هغه په زوره زوره ژاړي او ځان وهي او جامیش کوي او بدې ردې وایي او ستاینې کوي، په دې باندې لعنت کړی. والمستمعة دارنګې لعنت کړی دی په هغه ښځه باندې چې دغې زوره زوره ژړا والا ته غوږ نیولی، په دې باندې هم لعنت دی. اوس خو په دې پښتنو کې داسې یو قسم رواج دی چې څوک ژاړي په زوره زوره ځان وهي او ستاینې کوي، سندرې وایي، نو دا نورې ښځې صفت کوي. او حال دا دی چې نبي علیه السلام په دغسې ښځې باندې او په اورېدونکي باندې په دواړو باندې لعنت کړی. نو لعنت څه ته وایي؟ چې نبي علیه السلام د الله تعالی نه غواړي چې دغه ښځه چې دا په زوره زوره ژاړي او بلې ښځه چې ورته غوږ ایښی، یا الله ته د خپل رحمت نه لرې کړه، نو چې نبی علیه الصلاة والسلام ستا په حق کې داسې خیره وکړي، نو ستا ته څه پات شو؟ قیس بن عاصم سے فرمایي چې لا تنوحوا علی، تاسو په زوره زوره مه ژاړئ په ما، چې زه مړ شم دا وصیت کې په ما به په زوره زوره نه ژاړئ، ځکه چې رسول علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم ینح علیه، په نبی علیه الصلاة والسلام باندې په زوره زوره ژړا نه ده کړل شوې. اوس د نبي علیه الصلاة والسلام نه په ټول انسانیت کې زیات محبوب او ذات مهربان به څوک وي، او د ده د وفات نه به بل لوی غم کم لوی غم وي، خو د دې سره په نبي کریم علیه الصلاة والسلام باندې په زوره زوره ژړا او په چغو چغو او په ستاینو باندې دا په زوره زوره ژړا پې نه ده شوې، بلکې دغه وخت کې چې څوک کومه ښځه په زوره زوره ژاړي،
کم سړی او ځان وهي او ستاینې کوي، نو شیطان د ده په زړه کې نورم چې دی که نه غم او غوسه زیاتوي. او که په دغه وخت کې انسان پاڅېږي هغه وکړي دا اودس وکړي، قرآن کریم را واخلي، تلاوت شروع کړي، پاڅېږي لمونځ وکړي، ذکر وکړي، نو هغه غم به پې سپک شي، غم به پې اسانه شي، الله تعالی به اجر هم ورکړي. نو الله تعالی دې زموږ او د ستاسو مړي و ژوندي ټول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغې کې زموږ کړنلارې د پیغمبر علیه السلام د سنتو سره برابرې وګرځوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.